زه عبدالهادي ناصري یو ځل بیا تاسو په خدمت کې یم. په دې درس کې موږ د ArcGIS د ArcMap صفحه تشریح کوو. د ArcMap صفحه کې موږ څنګه د ټولز بارونه یا منیو بارونه راولو. منیو بار خو لرئ، مثلا ټایټل بار چې ته وایي یا ټیبل اف کنټینټ یا سټیټس بار. دا موضوعات ټول تشریح کوو. زه ما د ArcMap یو صفحه وځم. دا د ArcMap صفحه ده، دا خالي صفحه ده. تنها په دې صفحه کې موږ منیو بار وینو، مثلا فایل، ایډیټ، ویو، بوک مارک یا انزرټ، سلیکشن، جیو پروسیسینګ، کسټمایز، وینډوز او هیلپ. دا یعنې ان ټایټل ArcMap یعنې دا چې ده خپله ټایټل بار ده چې ده یعنې بې نومه ده. دا تر اوسه پورې دې ته ټایټل بار وایي، دا ټول منیو بار. او دې ته څه شی وایي؟ سټیټس بار. دلته دوه ویکتوره لرو، یو عمودي ویکتور چې زموږ صفحه کښته پورته بیایي او بل افقي ویکتور. د ArcMap صفحه بیا د دوه قسمتونو جوړه سوې ده چې یو ډیټا ویو ده او بل لیاوټ ویو. چې د لیاوټ ویو هم تر اوسه پورې خالي ده. کله چې لیاوټ وایو په عمودي ویکتور کې هم موږ ته یو سکیچ یا خطکش پیدا کېږي او په افقي ویکتور کې هم موږ ته څه پیدا کېږي؟ یو سکیچ پیدا کېږي. دا څه وایي؟ لییر وایي. دا ریفریش کوي یا F5 ریفریش F5 بیرته راځم ډیټا ویو ته او یا لیاوټ ویو. دې دوه قسمتونه جوړه سوې ده. ښه، اوس غواړم چې د ArcMap صفحې ته زه منیو بارونه راولم یا ټولز بارونه په دې هر منیو بار کې. د دې کار لپاره زه کسټمایز ته ځم. ښه غوږ ونیسئ، کسټمایز. کله چې کسټمایز ته لاړ شم، دلته په نامه د ټول بارز مختلف ټول بارونه دي. په دې کې موږ ته مهم چې موږ په هایدرولوژي کې یا ما ته مثلا ستاسې هر یو ټولز دلته غواړئ د ArcMap صفحه کې ټول مکمل ټولزونه دي. خو زه ما ته مهمه چې د فرض کړه زه ټولز انتخابوم. دلته چې ټولز انتخاب کړم چې په دې کې زوم ان، زوم اوټ، فن او فول ایکسټینډ، فیکس زوم ان، فیکس زوم اوټ، back, go to next feature, select element, identify, hyperlink, HTML, from measure, find root, XY, go to XY, create viewer window. دا مختلف ټولزونه دي. په دې یو ټولز مې دا انتخاب کړ، بیا ځم کسټمایز ته، بل ټولز هم ځان ته انتخابوم لپاره د کار. زه ارک هایدرو انتخابوم. مثلا په دې کې ارک هایدرو کې ټول موږ واټر شیډ ډیلینیټ کوو. بیا کسټمایز ته ځم، ارک سواټ ځان ته انتخابوم. دا ارک سواټ شو. کله چې تاسې دا ونیسئ، مثلا هرې خوا ته بوایې هم سئ، کله ځان ته منظم کوئ چې کوم ځای کې ارک سواټ کیدم چیرته سټنډرډ ټولز کې. سټنډرډ ټولز عموما په وسط کې کیدو اندازه مناسب دی. کسټمایز ته ځم، ایډیټر ډیر مهمه دی. چې موږ څنګه په ډیجیټایز یا ایډیټ وکړو، دا باید همیشه انتخاب وي په ArcMap صفحه کې. ایډیټر ټولز، کسټمایز ته ځم. تاسې هر یو مثلا GPS هم په کار وي یا فیچر ډیټا فریم روټیټ. دا ډیر مهمه ټولز دی په لیاوټ ویو کې. ډیر کار موږ ته بیا راکوي. دا انتخابوم ډیټا فریم ټولز. موږ ډیټا کم او زیاته وي په دې ټولز باندې، په دې روټیټ ډیټا فریم باندې بیا موږ کولی شو چې ډیټا روټیټ کړو یا هغه مناسب ځای کې ځای په ځای کړو. دا ډیر مهمه ټولز ده، ډیټا فریم روټ. بل کسټمایز ته ځم، ټولز بار نه انیمیشن، 3D انالایز هم خیر به نظر ضرورت انتخابو، لیاوټ
ستاسې هر یو ټولز په کار وي ټوپولوژي یا ټولز یا تعین ایډیټینګ کول سټنډرډ ټولز ډېر مهم دا به انتخاب کړه سټنډرډ ټولز چې موږ مثلا سی وکړو یا ډیټا څنګه اډ کړو ټول سټنډرډ ټولز نه کېدل ډېر مهمه ټولز دي سټنډرډ ټولز دا باید همیشه انتخاب وي سټنډرډ ټولز باید انتخاب وي بل سپیشنلایز دا سپیشنلایز باید هم وي سپیشنلایز ټولز دی کسټمایز ټولز بار د نظر ضرورت خپل ټولزونه ټول ځانته انتخابوم بیا پس له هغه نه کار شروع کوو سنفینګ اوس ضرورت نشته ځینې انتخابوم بل ټول زه انتخابوم افیکټ ایډیټ ورټکس دا ډېر مهمه ده ایډیټ ورټکس کله مثلا موږ کله اشتباه وکړو په ډیجیټایز په وخت کې بیا له ایډیټ ورټکس څنګه مثلا موږ یا ورټکس پوینټ اډ کړو یا څنګه چې کړو ریموو کړو یا څنګه پوینټونه اډ او زیات کړو کسټمایز ته ځم ټولز بار ډیټا فریم سوات ارک سکان خو مثلا تاسو هر شي ضرورت وي د ټولو دې 3D انالایزینګ پکار وي د ټولو دې نه ټولزونه داسې دلته مکمل شته دی چې بیا نظر ضرورت یې موږ چې کوو انتخابوو او خپل کار مخته پرې بیایو ګوره د ارقماف صفحه واسه موږ څنګه د ارقماف صفحې ته چې راوستل ځان ته مختلف ټولزونه راوستل کسټمایز ته لاړو ټولز بار ته لاړو مختلف ټولزونه د سره هم انتخاب وي هماغه راخلو انتخابوو او خپل کار پرې بیایو د خپله د ارقماف صفحه ما مخ یارې بیا تشریح کوم د ارقماف صفحه دې ته ټایټل بار وایي مینیو بار او بل ټولز بار سو ډیټا ویو او لیاوټ ویو د دوه برخونه جوړه شوې ډیټا ویو او لیاوټ ویو دا ریفرش کېږي ډیټا ویو او بل دوه دانې ورټیکل او هریزنټل ټولزونه مثلا موږ صفحه ښکته پورته پرې بیایو دا د ارقماف چې وه صفحه وه دا و زموږ د ارقماف د صفحې تشریح کول انشاءالله په راتلونکي درسو کې به څنګه مثلا موږ کولی شو د ارقماف صفحې کې ډیټا اډ کړو یا په هغې باندې څنګه ډیجیټایز وکړو دا کارونه به تشریح کړو خو یوه بله خبره ډېره د ارقماف صفحه کې مهمه ده چې موږ څنګه مثلا د ټیبل اف کنټینټ چې د ټیبل اف کنټینټ وینډو د ارقماف صفحې ته څنګه راولو موږ دلته په سټنډرډ ټولز کې دلته یو ټیبل اف کنټینټ وینډو لرو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ ته په نامه د ټیبل اف کنټینټ وینډو راځي چې دې کې زموږ مختلف لیرونه راځي که داسې ډیټا اډ کوو زموږ ډیټا به ټوله مکمله په دې چې کې وي د لیر کې زه دا کلوزوم مثلا که تاسې نه ورکه سوه تاسې به څنګه راولئ دا زه کلوز کړم دا ورکه سوه تاسې دا سټنډرډ ته راسئ تاسې دې ټیبل اف کنټینټ باندې چې کلیک کوئ تاسې ته چې راځي ټیبل اف کنټینټ راځي خو په شرط دې چې تاسې دا ټولز دلته چې کړی وي ځان ته له کسټمایز نه مو دا ټولز دلته راوستی وي که چیرې مو نه وي راوستی بیا تاسو نسئ کولی چې دا ټولز دلته تاسې چې کوئ اډ کوئ مثلا دا اوس د ټولز ما لرې کړ اوس تاسې له کوم ځای ته دا راولئ نسئ راوستی که نه سټنډرډ ټولز تاسې بېرته کسټمایز ته ځئ ټولز بار ته به ځئ د سټنډرډ ټولز به انتخاب کوئ دلته وینډو راځي کټلاګ هم پکې شته سرچ هم شته ټول شته پکې تاسې په دې باندې کلیک کوئ دلته به داسې راځي دا لیرونه راځي دا لیرونه به بیا مثلا اوس زموږ دا د ارقماف صفحه ایس یونټ نه لري په یو سیسټم کې هم شامله ده دې باندې به رایټ کلیک وکړئ د لیر باندې لیر پراپرټي ته به راسئ دلته به کوارډینیټ انتخاب کړئ پروجیکټ کوارډینیټ کله مو تشکه ورک وای ورک ول بیوټیان ته به راسئ WGS 904 نیمه کره شمالي به انتخاب کړئ تاسو ډیټا چې په هر مثلا 1 یا 3 زون کې وي هغه ورته انتخاب کړئ اپلای اوکې سې ورته ووایئ دا زموږ اوس د ارقام صفحه چې لري کوارډینیټ لري سبمیټ مثلا دا په UTM کې ده مکمله
یعنی مثلا لیر پراپرټي ډیره مهمه ده. لیر پراپرټي مثلا ډیټا فریم انتخابوي، جنرال ده او فیچر دی، ډیټا فریم ایکسټینډ مثلا ایلیوشن، دا ټول کارونه له دې نه کېږي. دا یو په راتلونکي درسو کې په ترتیب سره خو ډېر مهمه څه په دې کې ده هغه کوارډینیټ سیسټم ده. مثلا موږ ډیټا اډ کوو، کوارډینیټ سیسټم د لیر نه ورته برابر کړی، زموږ ډیټا ځي بیخي له افغانستان نه وځي. بیا مثلا بیا یو منیجر یا بل څوک مثلا په جی اس یا په سیول 3D یا بل شي نه پوهېږي، دا وایي چې زموږ انجینرانو ډیټا له ساحې نه غلطه راوړې. نه، ډیټا اشتباه نه وي، خو تنها یا لیر پراپرټي اشتباهي یا جی پی اس واحد تغییر وي. هر واحد کې سی فرض مثال یو ټي ام کې نه مثلا ډیسیمل ډیګري کې یا ډیګري منټ سیکنډ کې ما ورته انتخابوي، خپله لیر راځي خلاص اوکې ورته وایي. دا اوس زموږ په یو ټي ام کې لیر. دا ټیبل اف کنټینټ وینو مثلا لیست بای ډراوینګ، دا کله چې ډیټا اډ کوي بیا راځي لیست بای سورسز او لیست بای ویزیبیلیټي، لیست بای سلیکشن. دا اوس یو هم نه لرو. مثلا آپشن، دا آپشن نه دی، آپشن نه تېرېږو ځکه آپشن بیا مشکلات پیدا نه کړي واحداتو کې. موږ عموما څه انتخابوو، د لیر پراپرټي او سورس دا دواړه انتخابوو، عموما سورس انتخابي. دا د ټیبل اف کنټینټ وینډو راوستل ده. او بله مهمه وینډو د ارګماپ صفحې کې هغه کریټ پیکچر وینډو ده. چې دا وینډو څنګه ده، مثلا دا وینډو ما کلوز ورکه شوه، او سارچ وینډو، سارچ مې ورک کړ. د سارچ او کریټ پیکچر وینډو څنګه راولو؟ کریټ پیکچر وینډو له ایډیټر نه راځي. تاسو ایډیټر ته راسئ، کله چې ایډیټر ته راغلی دلته چې راځو وینډو لرو، دلته په نامه دی چې کریټ پیکچر. ښه غوږ ونیسئ. ایډیټر کله چې مثلا موږ سټارټ ایډیټینګ شروع کړ، اوس خو ډیټا نه لرو، سټارټ ایډیټینګ مو شروع کړ، بیا دغه د کریټ پیکچر وینډوز دلته ښکار د کریټ پیکچر وینډو بیا دا فعالېږي. چې په دې باندې کلیک کوئ تاسې بیا دلته راځي د خپله صفحې ته. او بله د سرچ وینډو چې ما ګوره تر اوسه مخکې ورکه کړه، سرچ وینډو هم سټنډرډ باکس دا سرچ کنټرول اف یا سرچ وینډو، دې باندې کلیک کوئ خپله سرچ وینډو راځي. دلته بیرته څه کوئ فانې کوئ چې اتومات دلته څه سي هایډ سي، بیا چې په دې باندې کلیک یې راځي. چې دې کې مثلا موږ چې هر شي سرچ کوو، د ټول ټولسونه سرچ کوو، دلته مثلا ما چې نوم یې ولیکه ما ټولس په د سرچ وینډو کې کله چې داسې نوم ولیکو اتومات هماغه راځي. بیا کار زموږ چې ډېر اسانه کوي. سرچ وینډو زموږ کار چې کوي ډېر اسانه کوي. د سرچ اپشنونه چې په کوم اساس سرچ کې او هېر کړي دا به په راتلونکي درسو کې وایو. دا بیرته چې کوو زه بند کوم. خو اما کریټ پیکچر وینډوز مثلا موږ کله په هغې باندې ډیجیټایز شی راکوو، هغه به کله چې مثلا ایډیټر سټارټ ایډیټ اوس ډیټا نه لرو، ګوره سټارټ ایډیټینګ زموږ چې ده غیر فعاله ده. کله چې دا فعاله سي بیا به تاسو دلته چېرته راسئ ایډیټینګ وینډو ته چې راغلی بیا به تاسې کریټ فیچر وینډو انتخاب کړئ. نو موږ بیا خپل شي په کوو ایډیټ شروع کوو. دغه دوه درې وینډوګانې ډېرې مهمه وي چې دا نه وي موږ هیڅ ایډیټ او په یا ډیجیټایز یا مثلا خلاصه وایم چې موږ نقشه نسو آماده کوی په جی آی اس کې، چې دا درې دانې وینډوګانې نه وي. مثلا بیا یې کلوزوم، طریقه د راوستلو ښه متوجه اوسئ څنګه راځي. دا کلوز شوه، مثلا سرچ وینډو مې کلوز کړه. دا ټیبل اف کنټینټ وینډو ما مخکې ویلې کسټمایز ته که لاړم مثلا سټنډرډ ته، سټنډرډ دا کلوز یې نشته که نه، تاسې په کسټمایز کې لاړ شئ سټنډرډ به انتخاب کړئ، سټنډرډ ټولز دا به انتخاب دلته راځي. دا تاسې په دې باندې ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک کړئ، دا لیر چې راځي لیر راځي. د لیر پراپرټي ته به لاړ شئ، دې کوارډینیټ به همیشه چک کوئ چې دې کوارډینیټ په کوم سیسټم کې دي. دا عموما نظر ډیټا ته به ګورئ، که یو ټي ام یو ټي ام که یو ټي ام نه ډیسیمل ډیګري یا ډیګري منټ سیکنډ کې به هغه ته چې کوئ انتخاب کوئ. دا ډیټا فریم یې ده، دا اوس پرېږدو. مثلا چې ډیټا فریم یې څه رقم بولډر ولري، رنګ یې څه رقم دی، دا پرېږدو. د موضوع دا ساده دی، بیا دا په راتلونکي درسو کې اسانه کېږي. خو اما کوارډینیټ ډېر مهمه ده، دا باید همیشه چک وي. سرچ وینډوز وه، سرچ وینډو مثلا دلته انتخابو سرچ وینډو، د سرچ انتخاب دلته خپل اتومات راځي. دا به چې کوم دلته اوټو هاید یا فان بیکم. او بل د کریټ فیچر وینډو کله چې موږ ایډیټینګ شروع کوو یا سټارټ ایډیټینګ
د ایډیټر له کوم ځای نه راغی مثلا کسټمایز دلته یو ټولز ورکو نمود شي ایډیټر داسې غیر فعال نو پکچر وینډو نه راځي تاسې به کسټمایز راسه ټولز بار دلته به چی انتخاب کړئ ایډیټر کله چې ایډیټر هم فعال کړ ته به سټارټ ایډیټینګ هم شروع کړ نو کله چې تاسو سټارټ ایډیټینګ شروع کوئ نو هغه تاسو نه کریټ پکچر وینډو غواړي له کومې وینډو نه ته کریټ کوئ یعنې کوم شي جوړوئ تاسې به ایډیټینګ وینډو ته راسئ دلته په نامه د کریټ پکچر وینډو دې باندې چې کلیک کوئ اوس خو غیر فعاله ده کله چې ایډیټینګ شروع شي د خپله فعاله کیږي اوس ایډیټینګ هم غیر فعاله ده ځکه چې موږ هیڅ ډیټا نه لرو چې په دې کې اډ کړو مثلا هغه ایډیټینګ به وکړو کله چې ایډیټر ته راغلی نو کریټ پکچر وینډو انتخاب کړئ دلته وینډو راځي په مخ باندې کوم لیرونه یا فیچرونه مو چې جوړ کړي هماغه انتخاب کړئ له همغه فیچر نه په خپل ارکماپ صفحه کې موږ چی کوو خپل ایډیټینګ به شروع کوو دا وه د ارکماپ د صفحې تشریح انشاءالله په راتلونکي درسو کې به دا نوره هم تشریح کوو دا بیا مختلف د ټولسونه بیا هم مثلا وګوره مثلا زوم ان زوم اوټ یا پان یا فول ایکسټینډ دا خو موږ میجر و دا مثلا ایډیټر کې سټارټ ایډیټینګ سیو ایډیټ سټاپ ایډیټ یا اډ ډیټا مثلا ډیټا څنګه اډ کیږي یا کتلا کې څنګه موږ یو فولډر سره کنیکټ سو هغه څنګه هلته موږ خپل ډیټابیس جوړ کړو د سرچ کې مثلا موږ چې سرچ کړو دا موضوعات چې په راتلونکي درسو کې ډېر اسانه کیږي انشاءالله بیا په راتلونکي درسو کې هم د شي کوو تشریح کوو دا و د نن ورځې درس خدای کړي چې درس مو زده کړی وي ښه ورځ ولرئ